نن به خفګان جمع نه کوي ښه نن به موضوع خفه کوي نه نه کوم صحیح ده که نه نن خواستیم پوهېږو چې راځه ټولو د عباد ورځې مو خدای وڅوته د مسافرو د خیریا بنسټ دی. سلامونه درنو هیوادوالو، هیله چې تاسو به ښه وئ، صحت کالم مو پرتن وي. بیا هم راغلي یو افغانستان پکتیا ولایت څکمنۍ ولسوالۍ ته د یوې مور ویډیو مې درته شریکه کړې وه، خورا ډېرې دردولی وم. زما زړه یې پرې پرې کړی و او دغه مورکۍ یوازینی زوی و، هغه هم چا ترې د میراث لپاره شهید کړی و. راځئ چې نن ورشو او یو څه مو ورته راوړي هم دي، هغه به هم ورته وسپارو، زموږ سره پاتې شئ. دا کور هم پردی کور دی او په کرایه پکې اوسېږي. دروازه ټک ټک کوم چې مور په کور کې وي که نه. تلې د خوار غریب د لاس نیولی پکوي اوښکې د صفا بنسټ دی. هر هیوادوال په درد شریک وي، هر هیوادوال په درد شریک وي. دردمنو زړونو ته رښتیا بنسټ دی، د زخمي زړونو ته دوا بنسټ دی. تلې د خوار غریب د لاس نیولی پکوي اوښکې د صفا بنسټ دی. د مسافرو ښکلې ده ښکلې ده نه پلار به نه یادوي که نور زه دا خو ډېره ښکلې شوه. ستا خط وګوره ته وګوره، او بیخي ښکلې دي. ډې بوري نشي لیدی سخت پرې ځورېږي د ښکلا بنسټ دی، د زخمي زړونو ته دوا بنسټ دی. تلې د خوار غریب د لاس نیولی پکوي اوښکې د صفا بنسټ دی. د مسافرو د خیریا بنسټ دی، د زخمي زړونو ته دوا بنسټ دی. تلې د خوار غریب د لاس نیولی پکوي اوښکې د صفا بنسټ دی. افضل ستایم رب دې اجر ورکړي، افضل ستایم رب دې اجر ورکړي. جوهر یې مختوړي آشنا بنسټ دی، د زخمي زړونو ته دوا د اجایي که نه، خو موږ لپاره خو اجایي که نه مورې نه مورې دا به ته په سر کې ښه خوشحاله اوسې. او دغه کې یو ستا بوټان دي ښه، دا د بوټان دغه د نومبور بوټان دي ښه، او دا ټکری هغې ته کتان د خپله به جوړ کړي. صحیح ده که نه؟ ښه هلو ډېره زیاته مننه تاسو له مرستې څخه. دغه څه و چې موږ د ماشومانو د مورکۍ لپاره یوه ځانګړې وړه تحفه وه، نو دوی هم خندا ته زړه کېږي، باید دوی هم وخندي، موسکا وکړي، لکه څنګه چې زموږ تاسو ماشومان نور د خندا لپاره او د موسکا لپاره اړتیا لري، دغه هم اړتیا لري. موږ تاسو باندې فرض دی دوی خندا، موسکا او راځم انشاءالله یو څه نغدیه کومک هم ورسره کوم. تقریبا زموږ ځینې وروڼو زموږ سره کړی و، هغه هم د مورکۍ د سپارم تر څو د یو څه وخت لپاره د دې ماشومانو هغه ضرورتونه ورته رفع کړي. انشاءالله بیا به هم موږ مورې راځو، هره میاشت چې ختمېږي ستونزه وي ما ته به زنګ کوي. صحیح ده که نه؟ نمبر به هم درکړم، ما ته به بیا زنګ کوي. ښه قربان لیدونکو تقریبا 1.5 لک کلدارې دي. زموږ یو ورور 15,000 افغانۍ راکړې وې، زموږ په داخلو یو ورور همداسې یو بل 15,000 افغانۍ ورته سپارلې وې، دی شل یو $100 و، دی هغه هم 8,000 افغانۍ شول، دی 28 او 2,000 او 3,000 نورې وې، تقریبا 15,000 افغانۍ موږ بدلې کړلې. 15,000 افغانۍ نه 1.5 لک کلدارې جوړې شوې. هېره دې نه وي چې 12,500 کلدارې مخکې له دې چې موږ دلته نن راشو یو چا ورته سپارلې وې زموږ د ویډیو په کتلو څخه وروسته. نو دا زه ورته شمارم، تاسو هم وګورئ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 15 50 1 50 2 50 3 50 4 50 5 50 6 50 7 50 7 50 9 50 شپېته 1 شپېته 2 شپېته 3 شپېته 4 شپېته 5 شپېته 6 شپېته 7 شپېته 8 شپېته 9 شپېته اویا 1 اویا 2 اویا 3 اویا 4 اویا 5 اویا 6 اویا 7 اویا 8 اویا 9 اویا اتیا 1 اتیا 2 اتیا 3 اتیا 4 اتیا 5 اتیا 6 اتیا 7 اتیا 8 اتیا 9 اتیا او دای هم نوي 1 نوي 2 نوي 3 نوي 4 نوي 5 نوي 6 نوي 7 نوي 8 نوي 9 نوي سل 1 لک
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 40 3 40 15 د شپږ څلوېښت دی هم اووه څلوېښت دی اته څلوېښت دی نهه څلوېښت دی هم 50 1,50,000 امر کوي در سره واخله هغوی چې مرسته کوي ستاسو غږ اوري او وینې مو څه پیغام ورته دعا یې پورته کوي وایي دا وبخښو ښځو ته کمتیایي ټولو د عبادې ورځې مو خدای وڅوته امین 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 عبادې ورځې ډېره مننه هېوادوالو زموږ سره پاتې شئ انشاءالله تعالی موږ بېلابېلې مرستې لرو بېلابېلو کورنیو ته به ورځو او تاسو څخه ډېره زیاته مننه کوو چې په موږ باور کوئ او دغسې ماشوم خواږه خواږه یتیمان مه هېروئ ځکه دا موږ تاسو حق لري او زموږ تاسو لکه اولادونه داسې باید فکر ورباندې وکړو تر بیا چې زه جوهر او صدیقي راځو او نورې کورنیو او نور احوال در سره شریکوو موږ ته اجازه راکئ په پاک او لایزال رب مو سپارو ښاد اباد خوشحاله او ارامه اوسئ